شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند، شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند، تو نے کیا دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، طلباء عظام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د شهرای علم هم سفر او هم عقیده ملګرو، یقینا موږ دغه ادارې ته راځو، موږ د دعا په نیت باندې راځو، موږ د دې لپاره راځو د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه سره موږ هم دغه تورنځو کې یو کال دغه احادیث ویلو، دوره حدیث هم کړی و. یقینا دلته راتګ د هغوی په مخ کې بیان جرأت کول محترمو زه ګستاخي ګڼم، خو ها محترمو د الامر فوق الادب په بنیاد باندې څو خبرې ذکر کوم. محترمو نن که دغه ګلشن آباد دی، نن که دغه ادارې آبادې دي، نن که ما تعینو چې دغه ګلشنونو ګلونه نیولې دي، نن دغه ګلشن کې میوې شوي دي. محترمو د دې په بنیادونو کې د دغه ګلشن په ابیارۍ کې څه خلک هغه و چې هغوی خپلې یینې ورکړې وې، څه خلک هغه و چې د دې ګلشن ابیاري څه خلکو په خپلو خولو یینو باندې کړې وه، څه خلک هغه و چې هغوی خپل بچي یتیمان کړه، هغوی خپلې بیبیانې کونډې کړې. محترمو که په دې موقع باندې موږ نن د هغوی ذکر خیر ونه کړو، نن که په دې موقع باندې هغه حضرات خپل مشران موږ یاد نه کړو، خپل دغه اکابر مخ په وړاندې را نه وړو، محترمو یقینا دا به نمک حرامي. محترمو هغه حضرات چې نن دغه ګلشنونه آباد دي، دې کې خپل یینې ورکړې دي. محترمو نن ما ته هغه د علماء دیوبند په نوم سره پیژنو، دنیا ټولو ته پته ده د 1857 جنگ ازادي وشوه، 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوشله. د دغه هندوستان په ځمکه باندې انګریزان په خپل تاریخ کې لیکي. موږ د دهلي نه واخله د دره خیبر پورې یو در ونه وکته، موږ یو چوک وکتو، موږ هلته یو داسې ځای په نظر ونه لیدو، یو داسې ونه په نظر رانغله چې انګریز منحوس هلته یو عالم لاش ځوړند کړی نه دی، د هغې لاش یې په ګولو باندې الوزولی نه دی. د هندوستان ځمکه که په یینو سره شوې وه، هغه د علماو په یینو سره شوې وه. محترمو هغه خونین منظرم دنیا ولیدو. 1857 جنگ ازادۍ نه وروسته هندوستان کې انګریز دا سوچ کړی چې موږ د مسلمانانو علما د مخ د ځمکې نه ختم کړه، د دیو تهذیب د ختمولو دپاره دویم سوچ وکړو. د هندوستان ځمکې ته عیسائی پادران راوغوښته، د هندوستان ځمکې ته هندو مبلغینو له دعوت ورکړو، ځای په ځای په بازارونو کې، ځای په ځای په میلو کې، ځای په ځای په چوکونو کې دوی ودرېدل، په اسلام باندې اعتراضات شروع کړه، مسلمانانو د خپل دین او اسلام نه متنفر کول شروع کړه. محترمو هغه وخت چې په مخ د ځمکه د اسلام نوم اغستل جرم و. محترمو هغه وخت چې په دغه وخت کې د الله او د رسول نوم اغستل جرم و. هغه وخت محترمو که یو عالم په کوم ځای کې د هغې نشاندهي کېږي، د هغې لپاره شوټ اډر دی، هغه عالم شهید کوي، ختم یې کوي. محترمو دغه وخت کې الله رب العزت د هندوستان په ځمکه یو انسان ساتلی و، د دارالعلوم دیوبند بانی حجت الله فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله. کله چې دا حالات وکتل چې زمونږ د مسلمانانو دغه حالات وشو، دویم نن انګریزان زمونږ تهذیب ختمول غواړي، نن زمونږ عقیده او نظریه تباه کول غواړي. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د خپل شاګردانو یو بینچ تیار کو، هغوی ته ویل بچو لاړ شئ په کوم ځای کې چې په اسلام باندې اعتراضات کیږي، تاسو لاړ شئ په هغه میلو کې، تاسو لاړ شئ په هغه بازارونو کې، د هغه پنډتانو، د هغه عیسایانو، هندوانو د هغوی د دلایلو جوابات ورکوي، د اسلام حقانیت بیان کوي. که چېرته مسلمانانو ته څوک د مناظرې چیلنج ورکوي، هغه چیلنج قبول کوي. محترمو دنیا وکته د هندوستان په چوک چوک باندې د تهذیب دغه علمي جنگ شروع، د هندوستان په کوڅو کوڅو بازارونو کې دغه فکري الغار شروع. د قاسم نانوتوی رحمه الله بچی راله، د قاسم نانوتوی رحمه الله شاګردان تربیت یافته جماعت راغی. هغه ورځ هم دنیا ولیده د هندوستان په ځمکه باندې یو مناظره جوړه شوه. مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحمه الله راځي، مناظرې په اخره کې هغه عیسائی ته تپوس کوي، نبی عیسی علیه الصلاۃ والسلام نبی دی، محمد رسول الله نبی نه دی. عیسی علیه السلام ځکه نبی دی هغه مړي را ژوندي کړي دي، نبی علیه السلام یو مړی نه دی را ژوندي کړی. مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحمه الله ته تپوس کوي د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې ستاسو سره دلیل دار چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دعا کوله الله هغه مړی را ژوندي کوي. ها ویل تاسو زمونږ د امت خبره کوئ، زمونږ د نبی خبره کوئ، زمونږ د نبی په امت کې هم داسې خلک شته که هغه الله ته لاس ود
کی دعاؤں کی اللہ بدغ مڑے را ژوندی کړي او امت میں نہیں اس وقت یہ بند آپ کے سامنے حاضر ہے دیو چیلنج کئی زئی چیزوں مقبری تزو تاسو یو قبر تلاش نسی د نبی علیہ السلام امتی رحمت اللہ کی رانوی با دعا کئی کہ اگر مڑے را ژوندی شو تاسو را عیسائیت نہ توبه واسي کہ اگر مڑے را ژوندی نشو مونږ بس تاسو سره عیسایان شو. محترم اگر عیسائی پنڈت مناظر جواب اگر چیلنج قبول نکو خلق درست تپوس کئی تاب جواب ورکڑے ہوئے کنا چیلنج با دی قبول کڑے ہوئے کنا دا خود پیغمبر نو دا خود صحابی نو یو عام عالمو اگر توئی ہاں ہاں محترم اگر تاریخی جملہ نن زمان استاد تاریخ محفوظ کری دا اگر توئی اللہ کے قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا اس کے زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا دا پخ پہلے جبا نو لگیا دا پا جبا باندیر دا خدای لگیا او کدی سے مونگ چیلنج قبول کڑے ہوئے ہم دا سے بشوی ہوئے محترمو منگوائیو ہاں عرب عجم کے گر اسلام خدمت شوے رہے دے دیوبند بچو کڑے دے منگوائیو اگر وقت مونگ تا یاد دے ام دقا دا دغا مناظرین پس مولانا رحمت اللہ کے رنوی صاحب رحم اللہ دا ہندوستان دا زمکن اویستے شو ام دقا عیسائی دقا مناظر دار مصر پس مکہ مسلمانان چیلنج کئی دا سعودی بادشاہ پا دغا وقت کی اعلان کئی دا حج پا دوران کی ایسوک عالم شتے چا منگ دا چیلنج قبول کو دل جواب ورکو دسر اغا مناظرہو کی مولانا رحمت اللہ کے رنوی صاحب رحم اللہ دا ہندوستان دا زمکی دا دیوبند دغا بچے اغور سر ملاوی کی وی ہاں ہاں چیلنج قبول کا زمانوں ورتما اخلا ذکر سے دیو دے ہندوستان نہ دیو وجہ نہ راوستیم کہ دیو تا پتہ ولگی ربیا مخامخ ناراضی او محترم اغا وشوا مناظرہ کی خو دے شوا اغا عیسائی تا پتہ ولگی دا دا مناظرے پورز ور تا پتہ ولگی دا چ رحمت اللہ کے رانوی صاحب دا مناظرے دا پار روان دے پا اق ورز اگر تیزاب چاٹئی کی خودکشی کلے د حرام مرگ باندې مړلے. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند، نظریات علماء دیوبند، فرزندان علماء دیوبند، مفتی محمد ندیم صاحب. محترم اگر حالاتو دنیا وکاتا د ہندوستان پزمک باندې د تہذیب یو جنگ شروع د ہندوستان پزمک باندې د عقیدی او نظریه یو جنگ شروع یو ځل مولانا قاسم نانوتری رحم الله د حج نه راغې بیمار دی هغه ته پته ولګی دا مولانا قاسم نانوتری رحم الله بیمار دی داغه شاګردان زه په زه مونږ پابندۍ لګولې دي سو کم د ملک نو وستری یو مناظره انګریزانو جوړ کړه د مسلمانانو د طرف نه د مولانا قاسم نانوتری رحم الله نوم ورکو قاسم نانوتری رحم الله پس حضرت شیخ الهند محمود الحسن رحم اللہ راغه ویل حضرت تاسو خبر نہیں ویل الته مناظره جوړه شوې ده انګریزانو تاسو نوم د نمائندګۍ د پاره ورکړی دی مولانا قاسم نانوتری رحم الله بیمار دی او محترم د آیات ساتي دا د هر باطل طریقه کار دی د چې کله سټیج خالی وویني د چې کله میدان خالی وویني د به بیا سټیجونه ولګي د به بیا د مناظرې چیلنجونه ورکي خو ها محترمو نن په دنیا کې هغه خلک چې د دیوبند د فکر خلاف چغي وهلې د دیوبند په عقیدو نظریو چیلنج بازی کولا نن الحمدللہ مونږ په پوره فخر سره پوره دعوی سره دا خبره کو بفضل الله تعالی مونږ دغه یو کلی ته ورلو التم پاغوی الحمدللہ اتمام حجت وکو مونږ زمونږ دیوبندیان پریدوي کم وخت چې تاسو رنه یوبن په قائد باندې مناظره چیلنج کو مونږ الحمدللہ گنج ته درغلیو مونږ الحمدللہ د نورستانی مدرسې ته درغلیو مونږ الحمدللہ نږدې ورځو کې پر رستم کې 13 یوجو مخکې ما نوم اغسته ما خبره کړی دا الحمدللہ نن هغه خلق په دغه میزو په دغه میدان باندې تختیدلی دي خو ها همیشه کوشش سره د خپل مشرانو هغه ترتیب او طریقه اغسته شوی دا چرته کې مناظره چرته میدان خالی وي ني التراش دلته چیلنجونه ور کوي ماوین ها مولانا قاسم نانوتری رحم الله ورله جواب ور کوي هغه بیمار دی وای لاړ ش سټیج باندې ودرېګا مایک باندې دومره وایا چې قاسم نانوتری روان دی قاسم نانوتری رحم الله را ورسېدو انګریزانو ته پته ولګیدا چې زمونږ خیال دا و د بیمار دی نشه حاضر دی د خو دلته حاضر شو مولانا رحمت الله کې مولانا قاسم نانوتری رحم الله ته منت شروع شو حضرت تاسو راشي خپل دلایل مخکې وای تاسو مشران دي مولانا قاسم نانوتری رحم الله ورله جواب ورکول نه زب خپل دلایل رسته پیش کوم زب خپل بیان رسته کوم ځکه ما د هغه نبی کلمه ویلې چې هغه اخري نبی دی دیو بیا منت شروع کو مولانا رحمت قاسم نانوتری رحم الله جواب ورکو ویل ټیک د تاسو به ومنم س بیان به اول وکم س بیان
برسته وکما ځکه ما د هغه نبی کلمه ویلې ده هغه اولینم دی آخرینم دی. محترم دنیا هغه منظر ولیدو دنیا هغه واقعه ولیدا دنیا هغه مناظره ولیدا نن زما استاد تاریخ کې محفوظ ده. مولانا رحمت الله کیرانوی صاحب رحم الله مایګ لراغه به او فرمایل ویل ای شایانو ما خو تاسو له یو مقدر کول غوښتل چې تاسو مراشي مایګ ته سوای ځکه کله محمد رسول الله امتی کله مایګ لراشي دا غین رسته تاسو ته دې خبره جرأت ملاو نشي چې تاسو راغې نه پس دلایل پیش کړئ یا تاسو راغې نه پس خبره وکړئ ځکه کم دلایل چې تاسو رسته پیش کوئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی قاسم نانوتی بر مخکره هغه ختم کړي بیا هغه وشو قاسم نانوتی مولا 3 غنټه د اسلام په حقانیت دلایل پیش کړي اخیره کې هغه عیسائی مناظر جواب ته نه نسیدو اخیره کې یو جمله ویلا وی لوگو آج قاسم نہیں بول رہا تھا قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا. نن قاسم نانوتی نو لګیا د قاسم نانوتی په جواب باندې د الهام فرشتہ لګیا و خبرې کولې یو هندو پسې پاسېرو ویلا کاش ته په مسلمانانو کې کته په مونږ هندوانو مسلمانانو ستا قدر ونکو ته په مسلمانانو کې مونږ هندوانو بر دهلی په چوک باندې ستا بت جوړ کړو مونږ به دهلی په چوک ستا بت ته جن سجده کولې. مولانا قاسم نانوتی رحم الله ورته فرمایل ویل پتا شو کې الله قاسم پیدا کینا د مستنبی علی السلام د ختم نبوت په صدقه کې د مسلمان په کوسه کې الله قاسم نانوتی پیدا کړل دی مسلمان بر کم قاسم بت جوړي هغه ته سجده لګي. بهر محترم دا وصیه موضوع ده ټیم نشته زاغي باندې خبره نه کومه مختصر الفاظو کې دومره کم جنگ د تهذیب شروع شو قاسم نانوتی رحم الله د مدرسې بنیاد کې خودو وی فرمایل زمونږ یو مقصد د 1857 د جنگ ازادۍ د مسلمان د انتقام او بدله اغستل دي او نن محترم هغه مرحله کې مونږ کامیاب شو الحمدلله. دویم اعلان کړو ول دلته دیو یو عزم کړی دی هندستان ته راغلي زمونږ تهذیب ختمول غواړي. مولانا قاسم نانوتی رحم الله په هغه بنیاد د دینی مدارسو بنیاد کې خودو ول هدا مسلمان د عقیدې نظریه تحفظ د مسلمان د عقیدې نظریه د تهذیب په دغه جنگ کې زمونږ د دې زینا دغه په تور د چونې استعمال کو د مسلمان د عقیدې نظریه تحفظ وکړو او نن محترم دا خبره مونږ په پوره جرأت سره کو نن الحمدلله د قاسم نانوتی بچو هغه جنگ وګټو انګريز منحوس وبېلو. محترم تاسو وکتل د هندستان د ځمکې د برتانیې انګريز شکست وخړو د دیوبند دغه بچو وهله الحمدلله هغه بسترې ګورت لسات سمندر پار وتښتېدو. دویمه مرحله زمونږ د جنگ شروع روس کمیونستان رااله د افغانستان په ځمکه باندې هغه شکست وخړو واپس لاړه. زمونږ د جنگ دریمه مرحله نن په پوره دنیا کې الحمدلله شروع ده مونږ په پوره فخر سره وایو 52 ملکونه راغلي دي د قاسم نانوتی رحم الله د دیوبند هغه پرزندان هغه روحاني بچي نن د بیسرو سامانه حالاتو کې هغه 52 ملکونه په شکست مجبور کړی دي نن هغه په تخته مجبور کړی دي او ها دویمه مرحله زمونږ د دینی مدارس و نن کا کوسه مدرسه ښکاری نن کا دغه چمن کې دغه ګلونه شوی دي دا قاسم نانوتی رحم الله د جنگ هغه حصہ ده دا قاسم نانوتی رحم الله داغه د فکر او د سوچ هغه نتیجه ده نن قدم به قدم کوسه دا قاسم نانوتی رحم الله بچ لګیا دي الحمدلله هغه جنگ کوي او ها محترمو نن مونږ دومره وایو په مختصر الفاظو کې وایو نن د دین تمام شوبې په کمزې کې د اسلام جنډه چوته کړی دا الحمدلله د دیوبند بچو چوته کړی دا که تصوف په میدان کې دا که جهاد په میدان کې دا که تدریس په میدان کې دا که په هر میدان کې الحمدلله د دیوبند بچو چوته کړی دا. برال محترم زه خبره نه وګدم دومره ویم تاسو علماء نن فارغ شوي نن دغه عقیدې نظریه یو جنگ شروع دی باید جماعت ته هغه کې خپل حصہ واچو خپل دلایل ازدکو خپل عقاید مسائل علی وجه البصیرت ازدکو دغه قوم ته وروخایو دغه لپاره موږ نوجوانان احناف موږ په خبر کې د علماو لپاره یو کال کورس تخصص صرف په خپل عقاید او نظریاتو باندې د باطل د عقاید او نظریاتو د رد لپاره پوره یو کال نو ان شاء الله اتنه کال تاسو دلته تیر کړه دغه یو کال موږ لراکې ان شاء الله یو کال زموږ سره په خبر کې تیر کړي تاسو خپل جنگ طریقې زده کړئ چې د دلایلو میدان کې دغه جنگ طریقه کار څه دی الله رب العزت د موږ له عمل کولو توفیق راکړي او اخر دعوانا ان الحمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم